سلامونه مینه درنښت د باران پلس ټولنیزې رسنۍ قدرمنو لیدونکو بیا هم په همدغه ځای کې همدغه کتابخانه کې یا کتابتون کې ناست یم او تر څنګ مې یو تکړه ترنم کوونکی د دې ترنم تر څنګ یې شعر او شاعري هم کوي نو دا چې څوک دی تاسو یې ګورئ څنګ کې راسره ناست دی او هر څه به له د ده له خولې واورئ هغه څوک دی چې باید ټولنه یې وپېژني باید له غږ سره خلک اشنا شي تر ډېره ورسره اشنا دي خو بیا به هم هر څه یې ده له خولې اورو په سر کې فقط ځان لیدونکو ته معرفي کړه ډېره مننه لومړی خو تاسو ته سلام بیا لیدونکو ته شکر الله حمیدي د لغمان ولایت اوسېدونکی ډېر ښه حمیدي صاحب ما ته همدې خاطره یادونه ونه کړه چې ما ته ستاسو یو څه معلومات وو کم معلومات ډېر سره مخ شوي هم نه وو خو دا چې ته ناڅاپه مې ځینې شاعران ملګري را پیدا کړي او دغه ناڅاپي چې چا سره کښېني هغه بنډار ډېر ښه خوند کوي بس ورځو لومړیو کې ترنم درنه اورو چې دغه لیدونکي خسته نه شي خو ډېرې جالبې پوښتنې به بیا وروسته درنه کوم سمه ده زه به درته د صاحب شاه صابر یو څو بیتونه دي دغه به درته ووایم او هیله ده چې ستاسو د لیدونکو ټولو خوښ شي مهرباني حتما د زمانې د سترګو رنګ اخلي د زمانې د سترګو رنګ اخلي زما د زړه عین زنګ اخلي زما د زړه عین زنګ اخلي په لونګینو غاړو وویرېږئ په لونګینو غاړو وویرېږئ ډېر سوداګر ګرځي لونګ اخلي ډېر سوداګر ګرځي لونګ اخلي زما د زړه عین زنګ اخلي د محبت قصه به څنګ نه وشي د محبت قصه به څنګ نه وشي نسو ګدار لذین بنګ اخلي نسو ګدار لذین بنګ اخلي زما د زړه عین زنګ اخلي چې سره مهران په کوهسار ننوځي چې سره مهران په کوهسار ننوځي بهرام خوشحال پرې دی او رنګ اخلي بهرام خوشحال پرې دی او رنګ اخلي زما د زړه عین زنګ اخلي د لیونو سترګو د زور لوګې د لیونو سترګو د زور لوګې د ملنګانو نه قلنګ اخلي د ملنګانو نه قلنګ اخلي زما د زړه عین زنګ اخلي سړی بس چا سره مینه کوي سړی بس چا سره مینه کوي سړی بس د کلي جنګ اخلي سړی بس د کلي جنګ اخلي زما د زړه عین زنګ اخلي زما د زړه عین زنګ اخلي ټینګ ده چې خوښ شوی حمیدي صاحب واقعا چې ډېر زبردست و بل ترنم به هم درنه اورو خو مخکې له هغې ولې مو ترنم ته مخه کړله بس چې حقیقت خبره وي په یو وخت کې د انعکاس راډیو تلویزیون یو خپرونه درلودله د لالازار ادبي خپرونې په نام بلکل نو خدای شته د هغې زه ډېر بېنوال وم هغه خپرونه ما ډېر اورېدله نو هلته چې به کوم ترنم ویونکي راتله او د هغې اوازونه ما اورېدله نو هغې زه دې ته مجبور کړم هغه ترنمونه چې به ما واورېدله هغه به ما ځان سره بار بار تکراروله
دغه خپل غږ به مې بیا ازمایه. نو هغه لالهزار ادبي خپرونه وه، د هغې ترنم ویونکي وو چې زه یې مجبوره کړم چې راشم زه خپله هم یو ترنم ویونکی شم. هر شاعر حتما مین دی. زه فکر نه کوم چې هر شاعر د مین اوسېږي، ولې که شخصا زه درته ووایم خپله ده پې عاشقي کړې ده تر اوسه پورې. له دې غم ته خلاص یې. زه له دې غمه خلاص یم بلکل. ډېر ښه. بیا هم ورځو بل څه درنه اورو او انشاءالله چې پوښتنې به نورې هم درنه کوو. ښه، ډېره مننه. زه به درته د انو شنبر صاحب یو څو بیتونه دا ځل ووایم او هیله ده چې خوښ مو شي. په مینه یې اورو. مرم د مرګ ترخې طبې نیولی یم، مرم د مرګ ترخې طبې نیولی یم، راشه در پسې طبې نیولی یم، راشه در پسې طبې نیولی یم. تو چې مې له څنګه لږلرې شې، تو چې مې له څنګه لږلرې شې، زه له اندېښنې طبې نیولی یم، زه له اندېښنې طبې نیولی یم، راشه در پسې طبې نیولی یم. نن په مزدورۍ کې لمر وهلی یم، نن په مزدورۍ کې لمر وهلی یم، یم زرې زرې طبې نیولی یم، یم زرې زرې طبې نیولی یم، راشه در پسې طبې نیولی یم. وچې مې لمدې جامې په تان کې کړې، وچې مې لمدې جامې په تان کې کړې، زه کاخو سړې طبې نیولی یم، زه کاخو سړی طبې نیولی یم، راشه در پسې طبې نیولی یم. وان باره یار چې څو په خوله نشي، وان باره یار چې څو په خوله نشي، زه به تر هغې طبې نیولی یم، زه به تر هغې طبې نیولی یم، راشه در پسې طبې نیولی یم، راشه در پسې طبې نیولی یم. حمیدي صاحب واقعا چې زه خو وزنګولم او مطمئن یم چې د لیدونکو به هم خوښ شوی وي او ستاسو له غږ او حنجرې به خوند اخیستی وي. حمید صاحب زیاته شاعري د چا انتخابوئ چې باید تاسو د هغې غزلونه او یا شاعري ترنم کړي؟ زه خو زیات تمرکز د کاروان صاحب بیتونو باندې کوم. هغه کاروان صاحب شاعري زه زیاته لولم، نو او زما زیات کمپوزونه چې دي هغه هم د کاروان صاحب غزلي دي. ډېر ښه. لومړنی او یا هم هغه ترنم چې تاسو پرې مشهوره شوئ یا هم مخکې لاړ هغه ترنم خلکو واورېد خلکو خوښ، هغه کوم ترنم یا هغه که بیتونه یې څو دانې فقط راته ووایاست همداسې هغه په ډیکلومه؟ د باقر صاحب ښه شاعر دی. بلکل. هغه یو څو بیتونه زما ذهن کې اوس هم دي. د تنهایي بلا مې خوري ازار ستا په غاړه، وژنم خپله زندګي ازار ستا په غاړه. دغه بیتونه نو دا چې ما کله په ملنګ جان ادبي دیره کې وکړو، له هغه وروسته زما مینه وال پیدا شو. ډېر ښه.
حمیدي صاحب ما خو مخکې یادونه وکړه چې تاسو تر ډېره خلک پیژني خو هغه کسان مو چې نه پیژني یا زمونږ کوم لیدونکي چې دي ممکن تاسو به سره به اشنا وي خو دا چې ځینې نه دي اشنا هغوی به ستاسو له غږ خوند اخیستی وي او تاسو له غږ سره به یې اشنایي پیدا شوي وي او هغه څوک مو چې پیژني نو هغه خو په تمه و ستاسو هغه خواږه غږ ته کله هم داسې شوي دي چې چا درته شعر درکړی وي او فرمایشي دي کوم شعر د چا ترنم کړی وي یا د ملګرتیا په لحاظ یا کوم بل څوک یې در باندې واسطه کړي وي شته ځینې ملګري شته دی چې هغې غزل درته درکړي خو یوه خبره باید زه وکړم چې هر غزل ترنم ته نه برابرېږي بلکل که زه ویم چې مثلا یو چا یو شاعر یو شعر لیکلی دی او هغه ما ته راکړي او ووایي چې دا ما ته ترنم کړه زه فکر وبه یې کړمه دا نه ویم چې وبه نه شي خو مګر هغه ترنم ته به جوړ نه وي هغسې به خوندور نه وي نو ځینې ملګري شته دی بیتونه راته راکړي دي خدای شته تر اوسه پورې مې نه دي کړي ولې چې دغه ترنم چې وشي باید یو لیدونکی ترېنه خوند واخلي نو په همده خاطر ما هغه بیتونه اوسه پورې پرېښي دي او هغه غزل چې زه وګورم چې دا ترنم ته برابر دی هماغه کوم ښه ده ډېره مننه حمیدي صاحب بس که کوم پیغام لرئ نو زمونږ د باران پلس کیمبري ستاسو په خدمت کې دي زه پیغام دا لرم چې راځئ ښه ژوند وکړو یو داسې ژوند وکړو چې مینه خپره کړو مینه وکړو له نفرت څخه ډډه وکړو دغه زما پیغام دی کور ودان حمیدي صاحب ډېره مننه قدرمن لیدونکو بیا هم ډېره مننه چې د خپرونې تر پای پورې راسره پاتې شوئ د حمیدي صاحب نوم ترنمونه واورېدل او ما یادونه ورته وکړه چې د باران پلس کیمرې ستاسو په خدمت کې دي نو بس په خدمت کې ورته ورکړې او ده هم خپل پیغام وویله نو ډېره مننه له تاسو هم او تر بلې خپرونې چې زه بیا نصرت مهر ستاسو په چوپړ کې حاضرېږم په پاک او عظیم رب وسپارم هر چېرته چې وئ ښاد آباد او بریالي اوسئ تر بیا ښه وخت له لیدلو مو مننه